امیر یوسف بن تاشفین د افریقا د مسلمانانو پر زړونو واکمني کوله. ولس دومره پر ده زړونه بایللي وو چې د ده یوه وړوکې اشاره دوی ته د امر په معنا وه. خو بیا هم دی د علماو له تایید او ملاتړ پرته پر څه کولو عادت نه و. ده به زیاتره د شورا د مجلس په مخ کې ویل: که تاسو غواړئ چې زه په نیک نیت خپلو دندو ته دوام ورکړی شم، نو په خپلو زړونو کې د حق ویلو جذبه ژوندی ساتئ او ما له دې ګمان نه لرې وساتئ چې هیڅ غلطي به نه کوم. د اندلیس په باب یې د پریکړې لپاره د افریقا له ګوټ ګوټ نه وتلي مشران او نومیالي عالمان راټول کړل. تر 2 ورځو پورې یې د هغوی نظرونه اوریدل. د ځینو علماو رایه دا وه چې امیر یوسف له ځنډ پرته باید د الفانسو پر خلاف پوځ ته حرکت ورکړي، خو ځینې داسې هم وو چې هغوی د اندلیس پر امیرانو باور نه درلود. هغوی دا اندېښنه ښکاره کوله چې که د اندلیس مشران له دوی سره غداري وکړي نو د افریقا پوځونه به بیا په 2 جبهو کې جګړې ته اړ شي. ځکه خو دا ضروري ده چې د اندلیس په لور له ګام اوچتولو وړاندې پر دې باید ډاډه شو چې که د اندلیس مشران خیانت وکړي نو ولس به یې زموږ تر شا وي. که نه نو امیرانو ته ووایئ چې موږ یوازې په هغه صورت کې مرسته در سره کولی شو چې دوی سره یو شي او د الفانسو پر خلاف جګړه پیل کړي. د عالمانو او مشرانو له نظرونو اوریدلو وروسته امیر یوسف قاضي ابو جعفر ته وویل چې خپل نظر وړاندې کړي. هغه یې له ولولې ډکه وینا وکړه او بیا یې د افریقا علماو ته وویل: تاسو پر دې حق په جانب یاست چې د اندلیس د امیرانو پر نیتونو شکمن شئ، خو زه ستاسو په مخ کې د اندلیس د علماو په استازیتوب دا ژمنه کوم چې د امیرانو له لوري څه وعده خلافي وشوه نو موږ به ټول د هغوی پر خلاف د پاڅون بیرغ اوچت کړو. اوس هغه وضع نه ده چې څو کلونه مخکې وه. اوس د اندلیس هر سړي ته دا معلومه شوې ده چې څه ډول خطر ورپسې را روان دی. که نور د اندلیس واکمنو منافقت وکړ نو زما باور دی چې د اندلیس هر ماشوم او بوډا هغوی د اسلام باغیان وبولي او ټول به ستاسو تر بیرغ لاندې راټول شي. د قاضي ابو جعفر له وینا نه وروسته د مجلس ټولو برخوالو پر امیر یوسف سترګې خښې کړې. د افریقا لوی مفتي وویل: ای امیره، موږ خپله رایه درکړه، اوس به ستا پرېکړه اورو. امیر یوسف وویل: ما تر اوسه پورې ستاسو ښاغلیو د رایې له اورېدلو پرته څه پرېکړه نه ده کړې، خو یوه داسې پرېکړه هم وه چې د هغو لپاره ما یوازې د خپل ضمیر غږ بس بللی دی. 2 کاله مخکې یوه ځوان د اندلیس د مسلمانانو فریاد ما ته راوړ. هغه مهال موږ په افریقا کې له داسې یوه حالت سره لاس او ګریوان وو چې که ما تاسو ته ویلی چې په اندلیس کې زموږ ورونه زموږ د مرستو حقدار دي نو ستاسو زیاترو کسانو به زما په دماغي حالت شک کړی وای. خو ما په خپل زړه کې دا پرېکړه کړې وه چې د یوه چوپ نندارچي په توګه به د اندلیس بربادي نه وینم. ما له خپل خدای سره دا ژمنه کړې وه چې په افریقا کې د یوه مضبوط او پیاوړي هیواد له جوړېدو وروسته به زما سره پاتې ټول غیشي د هغو خلکو پر خلاف ویشتل کیږي چې د اندلیس د مسلمانانو د نوم او نښان ورکولو پرېکړه یې کړې ده. په تیرو ورځو کې چې د اندلیس د واکمنو او علماو استازي ما ته راغلل نو وپوهېدم چې تقدیر مې اندلیس ته وربولي. خو چې کله د معتمد استازي د جزیرة الخضرا په اړه زموږ پرېکړه رد کړه نو داسې مې ګڼله چې تقدیر ما تنبیه کوي چې د اندلیس د امیرانو د ځواک پر ځای باید پر خپل ځواک تکیه وکړم او که زه یوازې له الفانسو سره جګړې ته پاتې شم دې ته هم چمتو وم. تاسو ته مې چې دلته بلنه درکړه دا دعا مې کوله چې خدای تاسو ته د سمې پرېکړې بری درکړي. د خدای شکر دی چې زما دعا قبوله شوه او تاسو دې ته چمتو یاست چې د اندلیس پر واکمنو له بروسې پرته هم د الفانسو پر خلاف د جګړې لمبو ته ځانونه ورغورځوئ. اوس یوازې دغه پوښتنه پاتې ده چې موږ په جزیرة الخضرا کې د لنګر اچولو لپاره د معتمد اجازې ته انتظار وکړو او که د هغه له اجازې پرته ورخوځېږو. لوی مفتي وویل: تاسو د جهاد په نیت روانېږئ. که د معتمد په زړه کې هم د جهاد اراده وي نو د جزیرة الخضرا لپاره تاسو د ده اجازې ته اړتیا نه لرئ. که د معتمد اراده بل څه وي نو بیا هم تاسو د دې حق لرئ. تاسو د امیرانو له استازو سره ژمنه کړې ده چې هیڅکله هم د اندلیس د کومې برخې د نیولو هیله نه لرئ او د دې ژمنې نه وروسته هم که هغوی ستاسو پر نیت شک کوي ته یې پروا مه کوه.
د معتمد کشر زوی رازي د جزیرة الخضرا حاکم و. یوه ورځ د ده په دربار کې د شعر او نغمې محفل تود و چې د ماڼۍ ناظم په منډه ورغی او دننه ورننوت. د هغه په څېره کې چې سندرغاړي د ورختایۍ نښې ولیدې چوپ شو. هغه وویل: علي حضرته، له مراکش نه یو استازی راغلی دی او ستا سره پر لیدو ټینګار کوي. د رازي حالت هغه ماشوم ته ورته و چې له درانه او خواږه خوبه یې څوک په خوځولو راویښ کړي. هغه په غوسه شو او ناظم ته یې وویل: ته ډېر بېادبه شوی یې. د مراکش له استازي سره دا د لیدو وخت دی؟ بیا یې بیرته سازغږونکو او سندرغاړو ته مخ واړوه او چیغې یې کړې: تاسو څه مارچیچلي یاست؟ د طاووس او رباب نغمې بیا جګې شوې. ناظم لږ له جرأت نه کار واخیست او وړاندې تخت ته ورنږدې شو. ویې ویل: عالي جنابه، هغه یو ډېر مهم خبر راوړی دی او غواړي همدا اوس در سره وویني. رازي په درانه غږ وویل: زه به ستا ژبه در غوڅه کړم. هغه ته ووایه چې موږ په دې اونۍ کې له چا سره نشو لیدای. ناظم وویل: چې تاسو هغه ووینئ نو بیا به زما دا بې ادبي را وبښئ. د دروازې پیردارانو هغه ودراوه خو په زور راغی او وایي چې له ما سره د ډېر انتظار وخت نشته. ما هڅه وکړه چې هغه د ملاقات په خونه کې کښېنوم، خو دی له هغو خلکو څخه نه دی چې د چا خبره واوري. هغه یوازې امر کوي. ما په ډېر زحمت د ننه راتلو نه را ایثار کړ. چیرته دی هغه؟ بهر د مجلسونو د خونې په مخه کې ولاړ دی. رازي اندېښمن شو. ویې ویل: داسې ښکاري چې زموږ ورځ ګرځېدلې ده. یو استازی راځي او نیغ زما ماڼۍ ته راننوځي. د ماڼۍ پیرداران د هغه مخه نشي نیولی او د ماڼۍ ناظم په منډه ځان ماته را رسوي چې باید ورجګ شم او هرکلی ورته ووایم. عالي جنابه، ما عرض وکړ چې پیردارانو هڅه وکړه چې د هغه مخه ونیسي. خو څه؟ ښاغلیه، موږ خو ستا له امر پرته په کوم استازي لاس نشو اوچتولی. ښایي تا هم نه وای غوښتي چې کوم څوک د هسې ووژل شي. هغه جګړې ته هم تیار شو. او ته غواړې چې زه له داسې چا سره ووینم؟ ښاغلیه، که ستاسو حکم وي موږ به یې ونیسو، خو هغه له مراکش نه راغلی دی. که د مرابطین امیر استولی وي نو موږ د دې ګستاخۍ ځواب بیا نشو ویلی. که هغه له مرابطین راغلی وي نو باید اشبیلیې ته د معظم سلطان حضور ته ورشي. دلته یې له ما سره څه کار دی؟ ناظم غوښتل څه ووایي چې له تالار څخه بهر د پیردارانو شور ماشور اوچت شو. یوه سړي په لوړ او لرو به ډک غږ ویل: زما وخت ستاسو له والي څخه زیات ارزښتمن دی. د ماڼۍ د ناظم په اشاره د والي څو تنو ساتونکو د دروازې مخې ته نیزې سنبال کړې او ودرېدل. یو تن زغره اغوستونکی له دروازې څخه راښکاره شو. څو تنه پیرداران د هغه په شاوخوا راټول شول او چې هغه د ننه پل را واخیست د والي ساتونکو خپلې نیزې ورته سیخې کړې. زغره اغوستونکی تر یوې شېبې چوپ ولاړ و. د محفل ګډون کوونکو په حیرانۍ پر هغه سترګې ګنډلې وې. بالاخره هغه وویل: که تاسو نیزې او تورې کارولی شوای نو نن به د انګلیس دغه حالت نه و. شهزاده، خپلو سندرغاړو پیردارانو او غلامانو ته دې تسلي ورکړه چې زه په بد نیت دلته نه یم راغلی. پیردارانو رازي ته وکتل. هغه پر خپلو وچو شونډو ژبه راتېره کړه. ویې ویل: ته زما د سرتیرو له حوصلې نه غلط اټکل مه کوه. که ته یو استازی نه وای نو اوس به مې له تا سره د خبرو پر ځای ستا مړی په مخ کې پروت و. د یوه استازي په حیث هم تا ځان د ډېرې بدې سزا حقدار ثابت کړ. د یوه ډاکو په څېر زموږ ماڼۍ ته راننوتلی یې. د سرتیریو نیزې اوس د ځوان پر زغره لګېدلې، خو د ده په څېره کې د ویرې او ډار هیڅ نښه نه وه. ویې ویل: زه خبر یم چې د الفانسو استازي تر دې زیات په بله دی ستاسو ماڼیو ته راننوځي. رازي وویل: ته څه غواړې؟ زه د دې لپاره راغلی یم چې درته ووایم چې د امیر یوسف بن تاشفین پوځ به په یوه اونۍ کې دننه دلته راورسیږي. که ته په جزیرة الخضرا کې د انګلیس د ژغورونکي د هرکلي مخالف وې نو دا درته غوره ده چې ښار پرېږدې. تر لږ ځنډه د مجلس حاضرینو او شهزاده په رډو رډو سترګو نوي راغلي زغروال ته کتل.
بالاخره د رازي و شاعر وویل د مرابطین امیر ته په جبل تاریخ کې د لنګر اچولو بلنه ورکړل شوې وه. زه حیران یم چې د هغه جزیرة الخضرا ولې خوښه ده؟ نوي راغلي ځواب ورکړ زه ستاسو د بېمعنا پوښتنو ځواب ته نه یم راغلی. زه تاسو ته د دې لپاره راغلی یم چې له پرېکړې مو خبر کړم. د اندېښنې په سبب مو پوهیږم، خو د سندرو او ساز او سرود لوبې تاسو د اندلس په هر ښار کې جاري ساتلی شئ. رازي وویل که امیر یوسف د یوه دوست په بڼه راځي نو موږ په جبل تاریخ کې د هغه هرکلی کوو، خو که هغه غواړي جزیرة الخضرا ونیسي نو موږ د دې ښار د یوې خښتې پر سر جګړې ته چمتو یو. نوي راغلي سړي په مسکا وویل شهزاده، د شطرنج د لوبې او جګړې ترمنځ ډیر توپیر دی. د امیر یوسف په باب ته دې ته اړتیا نه لري چې پرې بدګمانه شي. کوم مجاهد چې د الفانسو سره د جګړې په نیت راځي هغه که د طاووس او رباب سره په لوبېدونکو لاسو کې توره وویني نه پرې پریشانه کیږي. د جزیرة الخضرا د نیولو پوښتنه نه پیدا کیږي، هغه پخوا زموږ په لاس کې لوېدلې ده. رازي ورخطا شو، ویې پوښتل ستا څه مطلب دی؟ زما مطلب دا دی چې تر اوسه پورې به بندر زموږ په واک کې لوېدلی وي او تر لمر لوېدو پورې به ښار هم زموږ په لاسو کې وي. زه له څو کسانو سره د دې لپاره راغلی یم چې د امیر یوسف لپاره لاره صفا کړم. د هغه هیله وه چې د یوه مسلمان بدن هم ونه ګریږي. همدغه سبب و چې ما له بندر څخه لږ لرې خپل کسان پرېښودل او یوازې دلته راغلم تر څو ستا سرتیري داسې کوم حرکت ونه کړي چې پایلې ستاسو لپاره خطرناکې وي. اوس ته د لږ ځنډ لپاره بهر ته تشریف راوړه او خپلو سرتیریو ته ووایه چې آرام اوسي. ستا خیر په همدې کې دی. د ماڼۍ د ناظم په اشاره د والي ساتونکو او پیردارانو نیزې او تورې ښکته کړې. رازي د ډېر خفګان او غصې په حالت کې نوي راغلي کس ته کتل. ناڅاپه د ماڼۍ په یوه ګوښه کې د خلکو چیغې او کوکارې جګې شوې. د ښار کوټوال پیرداران یوې او بلې خواته ټیل وهل. دننه راغی او په سیلیدو کې یې وویل علي جنابه، غضب وشو، څو تنو مراکشیانو بندر ونیو او خلک ډلې ډلې د هغوی هرکلي ته ورځي. رازي وویل که دغه خلک له اسمان نه نوي راکوز شوي نو زه دا پوښتنه کوم چې د بندر ساتونکو څه کول؟ کوټوال ځواب ورکړ داسې ښکاري چې دوی د شپې په وروستیو کې له دې ځایه څو میله لرې په کومه لاستوګنې تشه سیمه کې پلي شوي دي. رازي ایلچي ته وکتل، ویې ویل دا زموږ پر خلاف یو تیری دی. استازی یو ګام وړاندې شو، ویې ویل چې کله د چا بده ورځ راشي نو هغه د دوست او دښمن توپیر نشي کولای. امیر یوسف د اندلس د هر مسلمان لپاره د سلامتۍ له پیغام سره راځي. د هغه هدف له الفانسو سره جهاد دی. که تاسو د اسلام د دښمنانو له لیکو سره نه وئ ملګري شوي نو اندېښنه مو بېځایه ده. ستاسو د ډاډ لپاره د هغه همدغه ژمنه بس ده چې د اسلام د دښمنانو له ماتولو وروسته هغه خپل پوځونه له اندلس څخه وباسي. تاسو یوازې دا ثابته کړئ چې د اسلام دښمنان نه یاست. د پوځ او پولیسو څو تنه نور په خونه کې راټول شول. رازي د هغوی له لوېدلې روحیې څخه پریشانه شو، ویې ویل امیر یوسف به تر څه وخته دلته راورسیږي؟ استازي ځواب ورکړ د ځینو مصلحتونو له امله د هغه د راتلو رښتینی وخت نشم درته ښودلی. بیا هم ستا سره دومره وخت شته چې له اشبیلیې څخه هدایت وغواړې. زما سره د اوږدو او ډیرو خبرو وخت نشته. زه تر سبا پورې باید له دې ځایه څو میله وړاندې لاړ شم. تاسو ته مې وروستۍ مشوره همدغه ده چې د ښار په نظم او آرامۍ کې زموږ له سرتیرو سره مرسته وکړئ. یوه پوځي قمندان وویل زموږ له لوري د مرستې نه کولو پوښتنه نه پیدا کیږي. موږ عملا د دوی سره بندیان یو. استازي په خندا وویل ته ډېر هوښیار سړی ښکارې. او بیا له کوټې ووت. د مجلس کسانو تر لږ ځنډه د اندېښنې او خفګان په حالت کې یو بل ته کتل. بالاخره رازي د ښار له کوټوال نه وپوښتل اوس موږ څه وکړو؟ کوټوال وویل اوس موږ څه کولی شو؟ او بیا بهر ته ووت او په استازي پسې یې ګامونه ورګړندي کړل. د ماڼۍ له بهرنۍ دروازې سره له استازي سره ملګری شو او ویې ویل ستا نوم سعد دی؟ استازي د ځواب پر ځای هغه ته وکتل او ویې مسکل. ناظم بیا وویل
ته همغه یې. ما د معتمد په دربار کې ستا وینا اورېدلې ده چې ومې لیدې ومې پېژندلې. ستا حافظه ډېره ښه ده. نه، دا زما د حافظې کمال نه دی. تا په هغه ورځ زما په زړه څو نه لرې کېدونکي نقشونه پرېښودل او لاړې. ستا جرأت او مېړانه مې چې ولیدل وپوهېدم چې ته د اندلیس د ژغورونکي په حیث راغلی یې. بیا ته ناڅاپه ورک شوې. نو ما به زیاتره په خپل زړه کې ویل چې ته هم د هغو لویدونکو ستوریو په څیر یې چې په تیارو شپو کې ناڅاپه راښکاره شي او د رڼا وړانګې خپرې کړي او بیرته ورک شي. تا که د اندلیس لپاره د سلامتۍ پیغام راوړی وي نو هرکلی درته وایم. کوټوال دا وویل او خپل لاس یې ور وړاندې کړ. سعد له هغه سره تاوده لاسونه ورکړل. ویې ویل زه به څو ورځې دلته نه وم او په دې موده کې غواړم چې څه د خفګان وړ حالت پېښ نه شي. ته ډاډه اوسه، موږ به ستا ملګري پر خپلو لیمو کښېنوو. زه پوښتنه درنه کولی شم چې ته چیرته درومې؟ زه غرناطې ته ځم. سعد له کوټوال سره په خبرو کې بهر ته ووت. مخامخ پر سړک د مراکشي سپرو تر شا د ښار د خلکو ګڼه ګوڼه را روانه وه. خلکو د خوښیو چیغې وهلې. د ماڼۍ پیردارانو دروازه وتړله. یو ځوان په منډه له ګڼې ګوڼې راووت، په زینو ور وخوت او چیغې یې کړې د اسلام دښمنانو، د مراکش د غازیانو لپاره د ماڼۍ دروازه پرانیزئ، ستاسو د حساب ورځ را رسېدلې ده. د مراکش سپرو چې سعد ولید ودرېدل، خو د ښار خلک په دروازه ورغلل. سعد د ګڼې ګوڼې په منځ کې لاره وکړه، ګړندی پر زینو وخوت او لاس یې اوچت کړ. ویې ویل د مراکش د سرتیرو هدف دغه ماڼۍ نه ده. دغه خلک د الفانسو د کلاګانو د دروازو ماتولو لپاره راغلي دي. تاسو ډاډه اوسئ، سر له نن څخه به د ولس مجرمین ونه بخو، خو دغه وخت د علي ګلې نه دی. امیر یوسف بن تاشفین دا نه خوښوي چې د ده د سرتیریو په شتون کې په ښار کې څه بدنظمي راشي. زه له تاسو څخه غواړم چې خپلو کورونو ته ولاړ شئ او خپلو سرتیرو ته حکم کوم چې بیرته خپل پړاو ته ستانه شي. د امیر د نامه له اورېدو سره د خلکو جوش او ولولې سړې شوې او یوې او بلې خواته شیوه شول. سعد بن عبدالمنعم له زینو څخه راښکته شو. یو سرتیری د ده په اشاره پلی شو. سعد پر آس سپور شو. د سرتیریو سالار ته یې څو لارښوونې وکړې. بیا یې یوې خواته آس پونده کړ. له ښاره چې ووت د غرناطې لاره یې ونیوله او تر دې لږ ځنډ وروسته یوه کوتره د سلطان معتمد په نامه له جزیرة الخضرا څخه د والي شهزاده رازي له پیغام سره د اشبیلیې په لور والوته. تر ماښام مخکې رازي ته د معتمد لخوا دا پیغام را رسېدلی و چې بې له جنجاله جزیرة الخضرا پرېږده او رنده ته راشه. میمونې د سهار له لمانځه وروسته په دعا لاسونه لپه کړل او ویې ویل زما مولا، هغه سهار به څه وخت راشي؟ زما شپه خو ډېره اوږده شوه، نور زه انتظار نشم کولی. هغه چیرته دی؟ ولې نه راځي؟ دغه الفاظ دی په هره دعا کې تکرارول او له هرې دعا سره به د دې د خیال مرغه د افریقې د دښتو، غرونو او ځنګلونو پر لور الوتو. کله به یې دا لیدل چې سعد په یوه وچه او سپېره دښته کې پر یوه ګړندي آس سپور دی او د مجاهدینو لارښوونه کوي. دی به د آسونو د پښو ترپار، د غیشو شڼا او د تورو شرنګا اورېدله. په سلګیو او زګیرویو کې ټپیان به یې لیدل. سعد به د دښمن له ځغلولو وروسته د ګردونو له وریځو راښکاره شو او د دې زړه به له خوښیو په ټوپونو شو. بیا به کله دې تصور کاوه چې هغه ټپي شوی پروت دی او یو نااشنا یې خدمت کوي. له دې سره به یې زړه خولې ته راغی. نن دې د دعا په پای کې ویل زما مولا، زه پوهیږم چې د هغه د ژوند لاره ډیره له ستونزو ډکه ده، خو زه د دې کور له آرامۍ او راحت نه له هغه سره پر ازغنو لارو مزلونه خوښوم. زه د غرناطې تر همیشه بهار نندارو د افریقې سپېرې دښتې غوره بولم.
زه چې د هغه لمن ټینګه کړم له تالندو او توپانونو سره جنګېدای شم. زمونږ منزل یو دی، کاشکې زموږ لاره هم یوه وای. دې دعا پای ته ورسوله او غوښتل یې چې جګه شي چې له شانه چا د هغې لاس ونیو او یو ګلاب یې ورکړ. ویې ویل ستا دعا قبوله شوې ده. میمونې ټکان وخوړ او شاته یې وکتل. د طاهرې پر شونډو یوه شریره مسکا لوبېدله. میمونې وویل ته تل داسې وایې، دعاګانې داسې زر نه قبلیږي. نن زه رښتیا وایم میمونې، ستا د سهار لمر راختلی دی. احمد ورور له تا نه هم شاعره جوړه کړې ده. طاهرې وویل میمونې رښتیا ووایه، تا ته نن د غرناطې په فضا کې څه بدلون نه ښکاري؟ بهر ته ووځه وګوره، نن ستا د کائناتو هره ذره باید له نغمو او مسکاو نه ډکه وي. هغه راغلی دی. میمونې په حیرانۍ هغې ته کتل. ورو ورو یې په سترګو کې اوښکې را ډنډې شوې او په رېږدېدلي غږ یې وویل طاهرې، د خدای لپاره له ما سره ټوکې مه کوه. زه رښتیا وایم میمونې. میمونه جګه شوه او بې اختیاره له طاهرې سره غاړه غړۍ شوه. د څنګ خونې دروازه خلاصه شوه او د شیخ ابوصالح میرمن دننه ور وکتل او ویې پوښتل طاهرې څه خبره ده؟ میمونه پریشانه یوې خواته ودرېده او طاهرې وویل ترور جانې، ما یو زیری راوړی، سعد ورور راغلی دی. هغه وړاندې راغله او ویې ویل څه وخت؟ دا اوس له لمانځه نه لږ مخکې. ترور له نورو پوښتنو پرته بیرته خپلې خونې ته ستنه شوه او لږ ځنډ وروسته بیرته راغله او خپل نقاب یې پر مخ برابراوه. ویې ویل زه یې لیدو ته ورځم. طاهرې وویل ترور جانې، هغه چې راغی لومړی له خپل پلارجان سره قاضي ابو جعفر ته ورغی. بوډۍ ترور چې د ابو جعفر نوم واورېد له غوسې توره او شنه شوه. هغې بد رد ورته ویل او میمونې او طاهرې په ډیر زحمت خپلې خنداګانې را قابو کړې وې. چې کله د هغې جوش او احساسات لږ ساړه شول نو طاهره وړاندې ورغله او هغه یې تر لاس ونیوه. ویې ویل ترور جانې راځه، میمونې خورې، ته همدلته کښېنه. طاهره بلې خونې ته ولاړه. ویې ویل ترورې، سعد ورور یوازې د 4 ورځو لپاره راغلی دی. هغه په غوسه شوه. ویې ویل خدای دې له ابو جعفر سره پوه شي، دی به زما بچیان ټول عمر په قرار پرېنږدي. طاهرې وویل ترورې، پر ابو جعفر ته هسې په غوسه یې. زما خبره واوره، سعد ورور نور افریقا ته نه ځي. تر 2 ورځو پورې به د امیر یوسف پوځ په جزیرة الخضرا کې پلی شي. تر هغه وروسته به له الفانسو سره جګړه کیږي. د جګړې په اړه نشي ویل کېدای چې څه وخت به پای ته رسیږي، ځکه خو مورجانې ویل چې د هغه واده وکړو. هغو زه تا ته راواستولم، ته ادریس ورور ته ووایه. ترور وویل ادریس به پر دې څه اعتراض لري چې کله ساعت هغه بل ځل راغلی و ما هغه وخت هم ساعت وویل، خو هغه پر دې ټینګار کوه چې تر څو زه په خپل هدف کې بریالی نشم واده نه کوم. ترور جانې، اوس د هغه دا ژمنه ترسره شوې ده، اوس د هغه څه اعتراض نشته. لږ ځنډ وروسته چې شیخ ابو صالح او ادریس د لمانځه له ادا کولو وروسته له جومات نه کور ته راستانه شول نو د ابو صالح میرمنې طاهرې ته وویل لورې، ته له میمونې سره کښېنه، زه دا اوس له هغه سره خبره کوم. طاهره د میمونې خونې ته ورغله. هغه له دروازې سره ولاړه وه. طاهرې په مسکا وویل مبارک دې شه خورې، نور دې خپل د واده زلمي هرکلي ته تیارېږه. میمونې په بیړه یو لاس د هغې پر خوله ورکېښود او پر بل لاس یې هغه تر مټ ونیوله او د خونې بل کونج ته یې کش کړه. ورته ویې ویل طاهرې، د خدای لپاره کراره غږېږه. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ.
تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.